د یاد لویې ولسي غونډې پر مهال د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال په خپلو خبرو کې د دیني علومو ترڅنګ د عصري علومو ودې او پرمختګ ته هم ژمنتیا وښوده او زیاته یې کړه اسلامي امارت په ټول هیواد باندې بشپړ حاکمیت لري. دا یوه ادعا نه بلکې حقیقت او واقعیت دی. دغسې به د بیا رغونې او مخته تګ کارونه هم کیږي چې د مهال د لویو اساسي او پرمختیایي پروژو چارې دوام لري. د افغانستان اسلامي امارت په ټول ملک کې د سوچه اسلامي نظام د قیام او د امن د تحقق نه وروسته دې ته متعهد دی که یو خواته په ملک کې به اسلامي علومو اسلامي تربیې ته ترقي ورکوي، بله خواته به موږ عصري علومو ته هم په ملک کې ترقي ورکوو. که موږ په ملک کې اسلامي نظام راوستلی، امنیت هم راوستلی، چې دا زموږ د جهاد د مهمو مسؤلیتونو څخه شمارل کېدل، بله خواته د افغانستان اسلامي امارت دلته متعهد دی چې خپل ملک به د ترقۍ په طرف بیایي او خپل ملک به د دنیا د پیشرفته ملکونو سره د سیالیو په میدان کې سیال ګرځوي. دغه راز په ناسته کې د اسلامي امارت فرهنګي شخصیت ویل د یوې ټولنې او هیواد ترقي او پرمختګ هله راتلی شي چې امنیت، ازادي او واحده رهبري شتون ولري چې دا هر څه اوس شته دي، خو د په باور د هیواد راتلونکي دفاعي سیستم جوړول او نور اختراعات د دې علمي او اکاډمیکو مرکزونو له لارې کیږي. موږ تاسو اوس د وطن لپاره په ټولو برخو کې کوشش کوو د یو بل سره چې دا په ګډه باندې آباد د دې لپاره له امن نه وروسته صحیح ده چې په هغه حالت کې هم خلکو درسونه تعلیم لپاره کوشش وکړو، چونکې اوس ښه وخت راغلی دی، اوس امن دی، اوس ازادي ده، استقلال دی، خپلواکي ده، د پردیو ایجنډا نشته. اوس موږ تاسو یو څو چنده اضافه کوشش. همداشان په ناسته کې ویناوالو له ټولو افغانانو او په ځانګړي ډول له لوستو خلکو غوښتل چې د اوسني اسلامي او شرعي نظام د بقا او پایښت لپاره نه ستړي کیدونکي هڅې وکړي او په دې لار کې هر ډول قربانیو ته لبیک ووایي.